بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. نور آغا نوریم د افغانستان د الکترونیکي زده کړو د انګریزي ژبې ښوونکی. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسیږئ. د ژوند چارې به مو په خیر وي. د انګریزي ژبې د زده کړې د لړۍ څلور څلویښتم درس ته په خیر راغلاست. په څلور څلویښتم درس کې تاسو ته د کلام په اجزاو کې د صفتونو اخیرنۍ ډولونه مو په درو څلویښتم درس کې وړاندې کړله. په څلور څلویښتم درس کې د هغوی اړوند پر یو کوچنۍ برخه باندې درته غږېږم. دا مې ځکه دې ویډیو ته پرېښول چې تاسو وپوهیږئ، هغوی باندې مو سر خلاصي او دغه درس د ویډیو اوږدوالی زیات نشي. نو راځو نن تاسو ته د ټایپس اف اډجکټیوز د صفتونو د ډولونو له مجموعې څخه نن تاسو ته پر فورمیشن اف کمپیریټیو اینڈ سوپرلیټیو ډیګریز د پرتلېزي او عالي درجو پر جوړښتونو باندې بحث کوو. تاسو ته مو په درو څلویښتم درس کې کمپیریسن اف اډجکټیوز یا د صفتونو مقایسې ویلې وې. نن په همدې درس کې د پرتلېزي یا کمپیریټیو او سوپرلیټیو یا اعلی درجې پر جوړښتونو باندې بحث کوو. لومړی one syllable adjectives take ER in the comparative and EST in the superlative forms. one syllable adjectives یو سیلاب لرونکي صفتونه، هغه صفتونه چې په یو غږ باندې وویل سي، یو سیلاب لرونکي صفتونه. دا په کمپیریټیو کې خپل په پای کې ER اخلي او په سوپرلیټیو فورمز یا شکلونو ډولونو کې په پای کې EST اخلي. مثال: positive degree, comparative degree, superlative degree. positive ساده درجه، comparative پرتلېزه درجه او سوپرلیټیو معنا اعلی درجه یا عالي درجه چې هغه لوړه ده تر دا نورو دوه. اوس همدغه لغاتونه چې زه درته وایم دا په یوه سیلاب باندې ویل کېږي، یعنې په یوه ځل باندې ویل کېږي. مثلا short لنډ په یوه څپه باندې دا لغات وویل سو. short معنا لنډ د اډجکټیو دی. همدغه چې کله موږ اړوو و کمپیریټیو ته یا پرتلېزي بڼې ته اړوو، دا څه کوو؟ لومړی شورټ لیکو، دغه څخه په پای کې ER ور اضافه کوو، shorter. او په سوپرلیټیو ډیګري کې څه کوو؟ په پای کې شورټ لیکو، په پای کې EST ور اضافه کوو، shortest. دوهم لغات tall معنا جګ. دا په یوه سیلاب یا په یوه څپه باندې یا په یو غږ باندې وویل سو. اوس په کمپیریټیو کې څه رقم ویل کېږي؟ taller. په پای کې ER ور اضافه کوو. او په سوپرلیټیو کې څنګه کوو؟ tallest. او دریم لغات چې دی fat معنا چاغ. په کمپیریټیو کې څه رقم وایو؟ fatter. او په سوپرلیټیو کې fattest تلفظ کوو. یو قانون دغه دی، هغه صفتونه چې یو سیلاب لري د کمپیریټیو یا پرتلېزي بڼې د جوړولو لپاره په پای کې ER ور اضافه کوو، او د عالي درجې د تشکیل یا جوړښت لپاره د لغات یا د اډجکټیو په پای کې EST ور اضافه کوو. اوس راځو دوهم قانون ته. 2. Adjectives of two syllables ending in ER, Y, OW, LE take ER in the comparative and EST in the superlative forms. The adjectives of two syllables هغه صفتونه چې دوه سیلابه لرونکي وي یا دوه سیلابه لري او په پای کې په ER, Y, OW او LE باندې رسېدلي وي. هغه صفتونه چې دوه سیلابه لرونکي وي او په دغو تورو سره پای ته رسېدلي وي. take ER in the comparative په پای کې ER د کمپیریټیو یا د پرتلې لپاره اخلي، او یا EST in the superlative forms، او یا په عالي درجو کې په پای کې EST اخلي. اوس مثال څه ډول؟ پوزیټیو ډیګري کې څو مثالونه ذکر شوي دي چې تاسو وپوهیږئ ورباندې. هر کله چې تاسو لغات تلفظ کوئ وایستې، تاسو ته سیلاب معلومیږي چې دا لغات څو سیلابه دی. بیا وروسته تاسو دغه دپاره کمپیریټیو او سوپرلیټیو ډیګریز انتخابوئ. دا لغات دا ډول تلفظ کېږي: clever دوه سیلابه شول. په همدې په پای کې R راغلی دی، cleverer. او سوپرلیټیو کې cleverest.
پوزیټیو ډیګري دوهم مثال happy 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 دوه سلابه دي په پای کې وای راغلی دی happier happier وای واوښتی په آی باندې وروسته ای آر ورسره اضافه سو happiest 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 درې مثال mellow 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 دوه سلابه سو mellow معنا نرم happy معنا خوشحاله clever معنا هوښیار یا ځیرک mellow mellower mellowest همدغه superlative او دوهمه comparative ډولونه او شکلونه سوله په دریم ساختار او په دریم جوړښت کې 3 more than 2 syllable adjectives always their comparative and superlative by taking more and most before the positive degree هغه صفتونه چې د دوه څخه زیات سیلابه ولري یا د دوه څخه په زیاتو سیلابونو باندې تلفظ کړل شي هغوی په comparative کې more او په superlative کې most وړاندې یا له مخکې ځای پر ځای کیږي یا ایښول کیږي اوس مثال په positive degree کې درې مثال راغلي دي intelligent 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 دا درې سیلابه سول د دوه څخه اضافه سول intelligent معنا هوښیار یا ځیرک پوه په comparative کې more intelligent او په superlative کې most intelligent دوه مثال beautiful دا درې سیلابه سول beautiful د دوه څخه سیلابه زیات سول د دې په comparative حالت کې more اضافه کو more beautiful او په superlative کې most beautiful اخیرنی مثال capable په درې سیلابه باندې وویل سول more capable most capable intelligent معنا هوښیار یا ځیرک beautiful معنا ښایسته یا ښکلی capable معنا وړ یا قابل نوټ یو کوچنی یاداشت دی some of the adjectives are compared irregularly ځینې صفتونه سته چې هغه په غیر منظمه توګه باندې پرتله کیږي د هغوی دپاره خاص قوانین لکه د ای آر او ایسټي نه وه چې موږ په هغه باندې مخې ته تللو دا په هر حالت کې په پوزیټیو کې په کمپیریټیو کې په سپرلیټیو کې خپل شکلونه تغییروي مثال ګود ښه د ګود کمپیریټیو حالت به ته بیټر وایه ګود به نه وایه او سپرلیټیو حالت به بیسټ وایه یعنی غوره دا ټوله د یو معنا لري خو په کمپیریټیو او سپرلیټیو کې شکلونه اوړي یعنی په درې سره حالتونو کې په مختلفو شکلونو کې راځي bad معنا خراب worse comparative worst superlative او little معنا لږ less least comparative کې less استعمال سو او په superlative کې least وکارول سو او همدارنګه اخرنی مثال much تاسو په پوزیټیو کې استعمالوئ شئ او دغه څخه وروسته په کمپیریټیو کې more او په سپرلیټیو کې most استفاده کوئ او کاروئ سته دا هم پاتې نور مثالونه دي old معنا زوړ older یا elder په کمپیریټیو کې او په سپرلیټیو کې oldest یا eldest ویل کیږي اخرنی مثال far معنا لیری farthest دا ټوله formation of comparative and superlative degrees وو یعنی په دې درس کې تاسو زده کړل چې موږ څنګه کولای شو د پرتلېزو درجې یا comparative او عالي درجې یا superlative ساختار رامنځته کړو چې هغوی په کومو حالتونو کې موږ څنګه کولای شو په ای آر په ایسټي او یا هم په هغه حالتونو کې چې هغوی غیر منظم شکل لري استعمال کو او استفاده وکړو شاید ډیر زیات صفتونه وجود ولري چې هغه
په مختلفو بڼو باندې کارول کیږي خو زموږ هدف دا دی چې تاسې په خلص ډول باندې د هر درس په هدف او محتوا باندې وپوهیږئ او هغه څه ترلاسه کړئ چې هغه ستاسو لپاره ګټور وي او تاسې استفاده کولی شئ. زموږ د نورو درسونو دپاره موږ مه هېروئ، زموږ سره یو ځای واوسیږئ. د الله په امان.